سلامونه او نیکې هیلې. دا هم د ازادي راډیو نړیوال خبرونه چې زه رضوان مرادي وړاندې کوم. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجاني وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې لخوا تروریزم به ډیرو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي که چیرته ایران د دې ډلې پر وړاندې مبارزه کې له عراق سره مرسته ونه کړي. لاریجاني دا څرګندونې پرون له قطر او کویت څخه له کتنې وروسته وکړي. کویت او قطر د هغه ائتلاف غړي دي چې په دې وروستیو کې ایران په خپل ګاونډ یمن کې پر مداخلې تورن کړی دی. د امریکا لوی درستیز هم له عراقي ځواکونو سره د ایران وروستي همکاري د داعش پر ضد جګړه کې ګټوره بللې ده. په همدې حال کې عراقي ځواکونه او شیعه ملیشې د تکرید ښار ته چې د صدام حسین اصلي ټاټوبی او د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دی داخل شول. د ملګرو ملتونو یو نوی ریپورت ویلي چې د سوریې په 100 کې 80 وګړي د جګړې له امله بېوزلي شوي دي. په دې ریپورت کې چې د سوریې د پالیسۍ تحقیقاتي مرکز خپور کړی ویل شوي چې جګړې د متوسط عمر سطحه 20 کال راکمه کړې ده. راپورونه وایي په سوریه کې روانو شخړو چې په 2010 کال کې پیل شوي د هیواد ته له 200 میلیارډو ډالرو زیات اقتصادي زیان هم اړولی دی. په عین حال کې مرستندوی ادارو 2014 کال د سوریې د شخړو تر ټولو ناوړه کال یاد کړی او ویل چې هغه 3 پریکړه لیکونه چې د خلکو د کړاوونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا تصویب کړي نه دي عملي شوي. او د روسیې د فضایي ماموریت چارواکي وایي یو سیوز ډوله فضایي بیړۍ یو امریکایي او 2 روسي فضانوردان بیرته مځکې ته راکوز کړل. دغه بیړۍ چې امریکایي بریم ویلمر او روسي الکسندر ساموکوتایف او الینا سیروا پکې سپاره نن د قزاقستان د ژیشکاسګان ښار په جنوب ختیځ کې په داسې حال کې چې آسمان سختو لړو نیولو راښکته شوه. فضانوردانو څه کم 6 میاشتې په نړیوال فضایي سټیشن کې تېرې کړې. دا د سیروا لومړنی سفر او په دې توګه هغه لومړنۍ روسۍ ښځه ده چې په نړیوال فضایي اډه کې ماموریت ترسره کړ. دوستانو دا د نړۍ څو مهم خبرونه د دې او نورو خبرونو د لیدلو لپاره زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو .com وګورئ. د الله پامان. ازادي راډیو